د ژوند په لاره کې مومنه تقریر کېږي ورته ځیر شه بیا وخت تېرېږي ورته ځیر شه. د قدر وړ اورېدونکو ستاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزنې او تربیت خپرونو ته په همدې هیله چې دا خپرونې تر پایه پورې واورئ او په ژوندانه کې پوره ګټه ځینې حاصله کړئ. هم احادیث پکې په مینه بیانېږي ورته ځیر شه بیا وخت تېرېږي ورته ځیر شه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزنې طریقې، یعنی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څنګه خلک د الله دین ته رابلل او د هغو روزنه او پالنه یې څنګه کوله. قدرمنو اوریدونکو، د نن نه 1400 کاله مخکې نړۍ په تور تم کې ډوبه وه. د ځمکې په هیڅ ګوټ کې د هدایت او لارښوونې څرک نه لګېده. ټول انساني عالم د بیلاري او ګمراهي په دلدل او ګرداب کې نښتی و. نننی هندوستان چې تاسو وینئ د روحاني او دیني لارښوونکو زده کړو او ښوونو خپل اغیز له لاسه ورکړی و او په توهماتو او خرافاتو اخته شوی و. شرک او بتپرستي اوج ته رسېدلې وه. حتی هندي مورخان لیکي چې په هندوستان کې د خدایانو شمیر د دې ځای د نفوسو څخه هم پورته تللی و. د یو سړي په سر به څو خدایان ول. حتی په ځینې ځایونو کې د تناسلي غړو او اعضاو عبادت او پرستش هم دود و. د مذهب مدعیان او ادعا کوونکي او د درمسال منجاوران د بد اخلاقیو ځالې او نمونې ګرځېدلې وې. ټوله هندوستاني ټولنه د بېلارې او خرابي آخري څوکۍ ته رسېدلې وه. د ښځو د عصمت او ناموس هیڅ ارزښت او قیمت نه و. د یوې ښځې به څو خاوندان ول او کله به چې د ښځې خاوند مړ شه نو ښځه به هم هغې سره ژوندۍ سوځل کېدله او دا یې خپل سپېڅلی رسم او دود ګڼه. لنډه دا چې قدرمنو اوریدونکو د هرې نیکي، بدي، ثواب او ګناه تصور له منځه تللی و. خلک په بدعاتو، شرکیاتو او بتپرستي کې ګیر ول. په مصر، شام، بابل، نینوا، یونان او چین کې د تهذیب او تمدن ډیوې مړې شوې وې. په دغو ځایونو کې د بېقانوني او انارشیزم دور و. د بېشرمي او بېحیایي بازار ګرم، ظلم، زیاتی، قتل او تیری د هغوی د ژوند یوه برخه ګرځېدلې وه. صفاکي، وینې تویول، شوکې او ډاکې ته د کمال او هنر په سترګه کتل کېدل. په هغه مهال کې روم او ایران تر ګردو منظم دولتونه ول، ولې د هغوی تهذیب خپله ځلا او اغیزه له لاسه ورکړې وه. اوس د هغوی د تهذیب له ډیرۍ او انبار څخه بدبویي او وږم پورته کېده. په دواړو دولتونو کې د ناوړه ظلمونو دوره حاکمه وه. حکومت د اخلاقو د هیڅ ډول ضابطې او اصولو پابند نه و. ولس د پاچایانو غلامان ول او پاچایان د خواهشاتو غلامان ول. لکه نن ورځ چې هم په خپل وطن او په نورو وطنونو کې دغه حال موږ او تاسو په سترګو باندې وینو. شاهي کورنۍ په عیاشیو، هوس او عیش او عشرت کې ډوبه وه. کورنیو جګړو او ورځنیو سیاسي انقلابونو د خلکو ژوند د ستونزو او مشکلاتو سره مخ کړی و. طوایف الملوکي د وینو تویولو او وژنو بازار ګرم کړی و. پلار به چې مړ شه زوی به پاچا و
زوی به چې مړ شه لمسی به پاچا و، لمسی به چې مړ شه د هغه نه وروسته به چې څوک په کورنۍ کې و که په هغه کې به استعداد او ظرفیت و یا به نه و هغه به پاچا و. نو دغه طوایف الملوکي د وینو تویولو او وژنو بازار ګرم کړی و او ولس یې د بډو او د رشوت اخیستلو په غم اخته کړی و. په دې ناهیله مایوسه او ډارونکې فضا کې چا د احتجاج غږ هم نشه پورته کولی چې هغه د خپل حق غوښتنه وکړي. همدارنګه قدرمنو اورېدونکو د سولې او پخلاینې دعوه کوونکي او هغه کسان چې د عیسویت دعوه کوونکي ول په روم کې د صفاکي یعنی د وینو تویونو درندګي عیاشي او هوسپالنې مرکز ګرځېدلی و. بني اسرائیل چې په داسې حالاتو کې د خلکو لپاره د هیلې یوه سرچینه وه په خپله کبر او ځانځاني کې ښکېل وه. د خپلو اغراضو او اهدافو لپاره په الهامي کتاب کې هغوی تحریف کوه او همدارنګه د خپلو اغراضو او اهدافو لپاره هغوی په الهامي کتاب کې تحریف د خپل یو مشغله او بوختیا ګرځولې وه چې په تورات کې هغوی تعریف کوه. کومه آیات به چې د دوی په نفع و هغه به یې پرېښوده او کوم یو به چې د دوی په ضرر و هغه به یې لرې که د هغه په ځای به یې هغه شی راوړه چې دوی ته یې ګټه رسېدله. د اخلاقو او عملونو په مقابل کې لفظي ویناوو ته ارزښت ورکول کېده. حرص او تمې د هغوی په فطرت او طبیعت کې ځای نیولی و. رشوت او سود او د هغې په نتیجه کې سخزرتوب او شقاوت هیڅ عیب نه ګڼل کېده. د هغوی اخلاقي او ټولنیز قالب او چوکات په بشپړه توګه دړې وړې او ټوټې شوی و. د عربو حال خو د دین هم بدتر و. هلته وحشت درندګي واکمنه وه. انسانیت په قبایلو پاټکیو او طبقو ویشل شوی و. ورځنیو جنگ او جګړو سوله امن آرام او سکون له منځه وړی و. په عادي خبره به د جنگ اور بل شو او بیا به تر کلونو دوام کولو او کله به د دوی جنگ تر 40 کلو پورې هم ورسید. د ښځې د عزت او ناموس هیڅ حیثیت نه و پاتې او په بازارونو کې ښځې لیلام وې. بدکاري او زنا کوم عیب او ګناه نه ګڼل کېده. نجونې به د زیږېدو سره سم تر خاورو لاندې کېدې. د ودونو خو هیڅ حد او سرحد نه معلوم. د څارویو په څیر چې سړي هر څومره ښځې غوښتلې ساتلی شوې. د شرابو خو د عربانو سره ذخیرې او چاټۍ ډکې وې. تر هغې به یو محفل پرتمین او کومه بلنه بشپړه نه ګڼل کېده تر څو به چې د شرابو جامونه پکې نه ول. لکه نن ورځ چې دا بدبختي او دا فساد په دې ټولنه کې موږ هم وینو چې نه د هغوی سره د الله ویره وي او نه د بنده او د مخلوق شرم وي. په خپلو میلمستونونو او میلمستیاو کې شراب د اوبو په شان ایښي او په کوم محفل او میلمستیا کې چې د دوی شراب نه وي هغه بشپړه میلمستیا نه ګڼي. همدا حال د عربو هم و. د هر کور څخه میخانه او د هر سړي څخه ساقي او میخور جوړ و. قمار او جواري د هغوی لپاره د ویاړ او ساتیري شیان ول. سود هم د یهودو له برکته رواج شوی و او شتمنو او مالدارو خلکو به یې کاروبار کولو. ځینې قبیلو غلا او شوکه خپله مستقله دنده ګرځولې وه. ټولنه په بشپړه توګه په توهماتو او خرافاتو کې ډوبه وه. د خدای سره شرک د هغوی د امتیاز معیار و. د خدای په کور کې هم 380 بتان ایښودل شوي ول او په دې بتانو کې د هرې قبیلې بت معلوم و. تر ګردو لوی بت د هغوی د کعبې په چت ایښودل شوی و چې هغه بت په نامه د هبل. د دغو بتانو عبادت او پالنه د حج له ارکانو څخه ګڼل کېده او د دې بتانو د خوشحالولو او راضي ساتلو لپاره به انسانان قرباني کېدل. د دوی په نومونو به فال کتل کېده. لکه چې نن ورځ هم ځینې خرافات چې موږ وینو په دې ټولنه کې رایج دي د هغه خرافاتو نه چې عربان په هغوی کې مبتلا ول مخکې د اسلام نه د هغو جز او یوه برخه ده. د شرک څخه پرته په ځینې قبیلو کې د عیسویت تر څنګ یهودیت هم دود او برلاسی و.
او ځینې پکې مجوسیان او اورپالونکي یعنې آتش پرستان ول. ځینو به د ستورو او د لمر او د سپوږمۍ عبادت کوه. د هغوی په زړونو او ذهنونو کې عجیب او ډول عقیدو ځای نیولی و. لکه د بیلګې په توګه په رښتې به یې د الله تعالی رب العزت العیاذ بالله لوڼې ګڼلې او پیریانو ته یې د الوهیت درجه ورکړې وه. لنډه دا چې قدرمنو اوریدونکو عربان په فکري لحاظ تش او منځخالي کالبوتان ګرځېدلي ول او د عملي اعتباره د خواهشاتو او همسونو تر چتر لاندې د څارویو په څیر ژوند تېروه. هسې چې کتل به دې ورته انسان ښکاره کېده، لکن د هغوی عمل او د هغوی هغه کړنې چې په هغه وخت کې هغوی کولې د حیواناتو نه لا هم تېرې وې. نو په همدې حالاتو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر کیږي. د حرا له غار څخه په راستنېدو خپل رسالت اعلانوي، د دعوت او بلنې دنده پیلوي او خلک د خدای لور ته رابولي، اخروي ژوند ته پام اړوي او همداسې کاروان مخ په وړاندې درومي. دا مهال یې ځینې خلک مخالفت هم کوي او د هغه د پیغام او بلنې د ناکامولو ان د هغه د لمنځه وړلو تدبیرونه، توطیې او مختلفې حربې په لاره اچوي. خو د هغوی دا ټول کوښښونه او هڅې بې ځایه او عبث دي. الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ترقي ورکوي او هغې لارې ته چې رسول صلی الله علیه وسلم خلک رابولي هغه لاره الله تقویت کوي. هغه کار چې د الله لپاره وي په هغه کې د الله رضا هدف وي او ادا د مسئولیت وي، په هغه کار کې به الله انسان سره مرستندوی وي. نو د رسول صلی الله علیه وسلم کار د الله لپاره و. هغه خلک د الله دین طرف ته رابلل تر څو چې د دې شرک، وحشت او بتپرستي نه خلک خلاصی عمومي او د اسلام مقدس دین ته مخ راوړي. نو هغه سره الله رب العزت مرستندوی و، هغه ته یې ترقي ورکوله. که نن ورځ زموږ کارونه هم د الله رب العزت د رضا لپاره وي، کومه بلنه او دعوت چې کوو په هغه کې ادا د مسئولیت وي او رضا د الله وي، د خلکو رابلل وي دین طرف ته، انشاءالله زموږ مرسته به الله کوي. په هیڅ میدان او په هیڅ ځای کې به موږ نه ناکامه کیږو. الله به زموږ دعوت او زموږ بلنې ته لا هم ترقي ورکوي، خو په دې شرط چې زموږ کار د الله د رضا لپاره وي. الله دې خپل رضا زموږ مطلوب او زموږ هدف وګرځوي. نور به واورو خو هغه د یوې دمې نه وروسته. د ژوند په لاره کې مومنه تقریر کیږي ورته ځیر شه، بیا وخت تېرېږي ورته ځیر شه، بیا وخت تېرېږي. د ژوند په لاره کې مومنه تقریر کیږي ورته ځیر شه، بیا وخت تېرېږي ورته ځیر شه، بیا وخت تېرېږي. هم احادیث پکې په مینه بیان. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د اسلام کاروان د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لارښوونه او مشري مخ په وړاندې درومي او د 23 کلونو په لږه موده کې د نړۍ د ستر ځواک او قوت په حیث راڅرګندیږي او بیا په څو کلونو کې د نړۍ په لویه برخه خپریږي. دا د رسالت کاروان او قافله د نړۍ د ټولو بدیو او منکراتو څخه پاکه او د ټولو ښېګڼو او نیکیو څخه ډکه ټولنه رامنځته کوي. د ژوند په هر ډګر او هره برخه کې داسې مثالونه او نمونې ټینګوي چې کله کوم مورخ د تاریخ دې پړاو او مرحلې ته رسیږي نو ګوته په غاښ حیران پاتې کیږي چې د نړۍ تر ګردو وروسته پاتې او جاهل قوم د تهذیب او تمدن ډیوه بله کړه او د ټولو خلکو لپاره د لارې مشال شول. په دې محمدي کاروان کې چې څوک هم شامل شو نو سر تر پایه پکې بدلون او تغییر راغی. هر تاریخدان، هر تاریخ لیکونکی چې کله تاریخ لیکي نو دې ځای ته چې را ورسیږي نو ګوته په غاښ شي.
له پیله داسې محسوسېدله چې د اسلام په دایره کې په داخلېدو او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د روزنې په ترلاسه کولو به هر وګړی د یو نوي انسان په بڼه راڅرګندېږي. د بد اخلاقیو او بدکاریو مجرم او ګنهګار به د سیرت او اخلاقو بیلګه او نمونه ګرځي. د انسانانو قاتل به د انسانیت غوښتونکی او ساتونکی ګرځي. د رضالت او قباحت په دلدل او گرداب کې نښتی انسان به د شرافت او غیرت لوړو مرتبو او درجو ته رسیږي. د ناپوهه بې سواده او کمذهنه انسان دننه به د لوړو استعدادونو چینې راخوټېږي. جنګیالي به د سولې او پخلاینې د مدعیانو او غوښتونکو په بڼه راڅرګندېږي. زناکار او بدکار انسان به د عزت او حیا په جثه او مجسمه بدلیږي. له پیله قدرمنو اوریدونکو داسې محسوسېدله د انقلاب یوازې د انسان یو اړخ او بود نه، بلکې د ژوند ټولې برخې او اړخونه رانغاړلي ول. په عقایدو او افکارو کې د لوی او په زړه پورې بدلون په رامنځته کولو سره یې د هغوی د فکر او نظر لورې او بڼې په بشپړه توګه بدلې کړې وې. د خوښ او ناخوښ معیار بدلون موندلی و. د هغوی مشغلو بوختیاو او ذوق او شوق نوی رنګ خپل کړی و. د هغوی په احساس او ضمیر کې یو نوی روح پوکړی شوی و. د عباداتو اسلوب او طریقو تغییر موندلی و. د هر در او بت ته ټیټېدونکي سر اوس یوازې یو تلپاتې الله ته ټیټېده. د خدای او د هغه د رسول اطاعت د هغوی د ژوند محور او مرکز ګرځېدلی و. د دین د بلنې او خپراوي لپاره هغوی خپل مال، استعداد او خپل هر څه وقف کړل. د اقتصاد اصول او مبادیو په بشپړه توګه بدلون وموند. د سود پر ځای انفاق، ایثار او قربانی په هغوی کې رواج او دود شوه. د ټګي او برګي او درغلۍ پر ځای صداقت او امانت ځای پر ځای شه. د فساد او بدۍ پر ځای هدایت او لارښوونه راوټوکېده. د غلا او شوکې پر ځای د بښنې ورکړې او سخاوت بازار ګرم شو. د شراب او قمار د مجلسونو او ناستو پر ځای د اصلاحي رغونې او د نیکو کارونو پلانونه او پریکړې کېدلې. د خپلو حقوقو پر ځای د بل د حقوقو خیال ساتل کېده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وسیله دا نوی عالیشانه او هر اړخیزه انقلاب او بدلون پرته له شکه په ذهنونو کې د توحید، رسالت او آخرت د تصوراتو او نظریاتو د کیناستو او ځای په ځای کېدلو په پایله کې رامنځته شو. او د دې ترڅنګ د خدایي الوهیت او حاکمیت تصور او د دې په وړاندې د خپل ټول ژوند په اړه د ځواب ورکونې احساس هم د دې ستر انقلاب په رامنځته کولو کې لویه ونډه لرله. خو دلته قدرمنو اوریدونکو دا پوښتنه هم راپورته کیږي چې په ذهنونو کې د دغه حقایقو د کینولو او ځای پر ځای کولو ترڅنګ د انسان دننه د داسې ستر انقلاب د رامنځته کولو او بیا د هغه د ځواکمنولو او پیاوړي کولو لپاره به رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره حکیمانه اصول او تدابیر غوره کړي وي. نو راځئ چې دغه د څو حکیمانه روزنیزو اصولو مطالعه وکړو تر څو موږ هم د زده کړې او روزنې په لړ کې د هغو څخه ګټه واخلو. نو زموږ خپرونه وه د رسول الله د روزنې طریقې. دا یو تمهید او مقدمه وه. انشاءالله په نورو خپرونو کې به تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزنې طریقې واورئ چې رسول الله به خلک څنګه رابلل، خلکو ته به څنګه تربیت ورکول او خلکو به څنګه اسلام طرف ته مخ راګرځوه. د هر داعی لپاره، د هر بلونکي لپاره، د هر مسلمان لپاره دا لازمه ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزنې طریقې مطالعه کړي او هغه په خپل ورځني ژوند کې او په دعوت کې عملي کړي او د هغې نه کار واخلي.
خو انشاءالله په نورو خپرونو کې به تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزنې طریقې واورئ. نو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو دران حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو دران حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. هم احادیث پکې په مینا بیانېږي، ورته ځیر شه بیا وخت تېرېږي، ورته ځیر شه بیا وخت تېرېږي. ستا آخرت به شي روښانه، ستا آخرت به شي روښانه. که ورته غوږ شي وایست دې تمامیږي، ورته ځیر شه بیا وخت تېرېږي، ورته ځیر شه بیا وخت تېرېږي. د ژوند په لاره کې مؤمنه تقریر کېږي، ورته ځیر شه بیا وخت تېرېږي، ورته ځیر شه بیا وخت تېرېږي. هم احادیث پکې په مینا بیانېږي، ورته ځیر شه بیا وخت تېرېږي، ورته ځیر شه بیا وخت تېرېږي. حافظ قدرت الله عبیده، حافظ قدرت الله عبیده. فائدې ډېرې دي لورایه معلومیږي، ورته ځیر شه بیا وخت تېرېږي، ورته ځیر شه بیا وخت تېرېږي. د ژوند په لاره کې مؤمنه تقریر کېږي، ورته ځیر شه